د رمضان شپنوي سیالیو باندې د امر بالمعروف بندیز. درنو لیدونکو، وحید الله بشر دوست له یاران تلویزیون څخه ستاسو پام راړوم یوه سپورټي خبر ته. طالبانو د امر بالمعروف وزارت په ټولو ولایتونو کې د روژې په میاشت کې د رمضان جام کرکټ سیالیو باندې بندیز لګولی دی. د ټینس بالیادي سیالي هر کال د روژې میاشت کې نږدې په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. بېلابېلو سرچینو ویلي چې د امر بالمعروف وزارت د ټولو ولایتونو د سپورټو بدني روزنې ولایتي مسؤلینو ته په شفاهي ډول امر کړی چې د رمضان جام کرکټ سیالۍ به نه ترسره کوي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د امر بالمعروف وزارت پر یادو سیالیو د بندیز لامل د تراویح لمونځ قضا کېدل بللی دي. سرچینو ویلي چې د امر بالمعروف وزارت لخوا ورته ویل سوي چې په روژې کې وخت باید عبادت ته وقف سي او کرکټ لوبې وخت ضایع کوي. د ټینس بال کرکټ لوبې د کرکټ بورډ اړوند کم رسمیت نه لري، خو د سپورټ او بدني روزنې ادارې تر څار لاندې هر کال د روژې په میاشت کې په ولایتونو کې ترسره کیږي. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي ویلي ټولو ولایتونو ته امر سوی دی چې د روژې په میاشت کې به د رمضان جام سیالۍ نه ترسره کیږي، ځکه ځوانان د لوبې له امله د تراویح لمونځ قضا کوي او عبادت ته وخت نه ورکوي. یادو سرچینو ویلي چې هر کال د روژې په میاشت کې د رمضان جام په نوم د ټینس بال لوبې ترسره کیږي او له دې لارې د کرکټ مینوالو او لوبغاړو ته د سالم مصروفیت زمینه برابریږي. په کندهار ولایت کې د کرکټ یو لوبغاړي ویلي د روژې په میاشت کې د ټینس بال د ټورنمنټ لپاره چمتووالی نیول سوی و. لوبډلې مشخص سوي وې، خو موږ ته نن خبر راکول سو چې دغه ټورنمنټ لغوه سوی دی. یادې سیالۍ معمولا له روژه ماته وروسته پیلېدې او د شپې تر ناوخته به یې دوام کوي. په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبغاړو په ګډون سلګونه نندارچیان هم د سیالیو نندارې ته ورتلل. همدارنګه د هلمند، زابل او روزګان په ګډون د ګڼو نورو ولایتونو د کرکټ لوبغاړو د معلوماتو له مخې د روژې په میاشت کې د رمضان جام سیالۍ په ټولو ولایتونو کې لغوه سوي دي.